کہ سڑے علم امو کی خود دا سوانح دم لک سٹڈی کی دا شان دم لک سٹڈی کی چھ دا دیسو دتا علم اللہ والا علم ورکڑو کنا دوے مدار چھ حافظ قرآن دیو کنا بلدادا چھ مترجم تفسیری لکلی دیو کنا دا تصوف پا میدان کے کم مقام لری دا طریقت پا میدان کے دے کم مقام لری نما تو گو رہی لگزان خبر کے زکا یو سڑی با خبر نی آغا با دا دی مبارک و پشان کے گستاخیو کی بے دبیبو کی چلر کا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک پا کس سکو ما منگوی نا بے دبو نظر خبر نی خاموشی دا لبیا بہتر دا سی زیت ورشا چه دا دی دا حالات و نظان خبر کی ما تا لگو گو رہی جی دا نمبر ایک زان سر او ساتے چه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک دا چاپ اولاد کے دے نمبر ایک خدا نقش پیش کوما نتاو تبدا معلوم شی چه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا مدینی منوری دا جانان پا اولاد کے دے زوی ما نا وینا زما دا ما چکم کتابون سڑی کری دی اور بیا کم عالم چه پدیلی کے شاہ عبدالحق محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ مبارک چه دلوی پائی انسان تیر شوی دی او دا دین او دا قرآن دیر کل خدمتو نکڑی دی آغا عالم لکی داغا پسوانے ہوکے چه دا مبارک دا پلار دا طرف حسنی دی دا امام حسین سے پا اولاد کے دی او دا مور دا طرف حسینی دی دا امام حسین سے پا اولاد کی مور مبارک ہو نجب الطرفین سید دی سید ستوئی سید دا پیغمبر پاک مبارک آل توئی خاندان توئی قرآن عظیم کی دا پیغمبر آل ذکر دی ارے احادیثوں کی دا پیغمبر پاک آل ذکر دے ماتا گورے موتا چکلا درود ابراہیمی پا بانزی کے ویو نو یکدم ویو اللہم صلی علی لکھ پہ اخلاص ہوئے اللہم صلی علی محمد وپسی وعلا آل محمد آل دا نبی آدے کہ آل دے پکیان نکا نو درود شریف دے کٹ سے درود شریف نمگڑے دے چھے درود شریف نمگڑے شا مسکے بدے خلل پیدا کی آل دا نبی بیا دے آل بلے کسان لگ ذہنی غریبانان دا دینا خبر نہیں مموینا خبر شاہ لکھون دے ماؤ کے دا خاکم راولا دا یو خکولی علماء نا چی دا طریقت سر تعلق لری تصوف سر داغین باب کے تپوسو کا زکبائی کسان علمائی زمونگ دا سر گلو نری آگی الحمدللہ خکولی دا قرآن و دا دین خدمت کئی خود تصوف سر ربط نلری نو دا نیکانو دا خبر و تساجیبا وند اخکاری چی تصوف سر یوزیشی نو بیا ملکی تا گورو چی سون شان با گلو نو جواہرات بے قلمم دوڑی و خین بیم دوڑی جواہرات تو لالو نہ بدوڑی ناشنا فیض بخلقو تمیلوشی منگائی چنا شائی دا دین کانو صلحاو دا دین سردار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زتاو تداویم چه خلق وی نیکان سکی او نیکانو سکڑی دی رازیو دا قرآن و دا دین خدمت انشاءاللہ زپدی بانتاو تلقون دا نقشا چوما چه الحمدللہ کہ دا اولیاء سردار دے شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک پا اولیاء کم سردار دے پا علم کم وطا اللہ کل سرداری و ملکور کرے دا قرآن حافظم دے تفسیر دا قرآنی لکلے دے تفسیری جیلانی الحمد کل ترجمہ کل تفسیری دا قرآن عظیم مبارک لکلے اولی سنگے لکلے دے اولی لگا نقشہ دا بیانو چھے پیدائشی پر رمضان المبارک کے شوے دے پا جیال خار کے دا ایران علاقے سر عراق سر نزدے دے اور شکل دی پیدا کیدنو دا رمضان مبارک میاش مبارک ہو شکل دی پیدا کید خورازے گلنو دا مورو دا پلارے لگ دا تستائی منا جواب را نوی چه دا پلارے سوک دے دا موری سوک دا نو لگ بستا سو دا ذہن را کولوشی دا بل چا تمویل شے
که یو سړی وي چې دا پکې کم ځای دا مونږ د الله یو چلیږي مونږ باغ خبرې کوو انشاءالله د الله په مهربانو سره او د نیکانو په دعا سره چې هغه به د خلکو د پاره کمرې ته چا واچو خوشبویي به ترې روانه قسم په خدای چې خوشبویي به ترې روانه کته الله نه او دی دنیا کې نو د حشر میدان کې مولا چیلنج ورکوما چې ستا دی بیا الله شي او زما دی ګریوانی ما خدای ته راکاږه چې ستا کومې خبرې کړې هغې ماله فایده نه ده راکړې دا به څوک وکړي دا ته د نیکانو به هغه نقشه انشاءالله بیانومه ما ته ګورئ ټاپونه ځان بچ کوئ چې څوک د نیکانو صفت کوي یاره دا د عقیدې له تعلق لري زما دا خبرې واوره چې دا د چا خبرې دي او د نیکانو صلحاو د هغې نه بغیر کار نه کېږي ما ته چې منځه کې م ویو چې یا الله ما ته نیغه لاره وښیه اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته لاره برابر کا صراط الذین انعمت علیهم چې تا په انعام کړی انعام شده خلک څوک دي اولئک انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا قرآن عظیم مبارک ذکر کئی سلور دلیلی چې دا په سمه لار دي نمبر 1 انبیاء دویم صدیقین دریم شهدا او دریم نمبر صالحین نیکان اولیاء علماء نیکان خلق آغا لار با دا اللہ نا غوارو تا پا منزکم وی چی اللہ ما تنی غلارو خیا ازی گلن ابو صالح مبارکی دا بابا جان نام مبارک حال اللہ دون دینداروی دا حرام مال نزان بساتی رازی گلن مونگتوی چه دا اولیو نقشخ پلک اولیو که دا کار دے سور وزی چلو خلیوا پلار کے روحان دے مخامخیو دریاب بیدلو اگی کیو مڑ روانوا اغیرو چی تکلاوی خوڑلا بیاورت ذہن ترال اللہ چی ما خود باغ دا مالک نپختن ندکڑی اگر چیز نهارو ما اگر چیزوگی ماما خوڑلی دا خور زمو دا اغ انسان ند دی مڑی مافی خوار ما دا نقشہ که انسان خپل که کامل انسان بته جوړ شي کنا نن پردی مال اول زو بیا بل ټینګې دي شو جواب راکې کنا خلک وی اولیاء سکړي زم تاسو کړی دي تاسو که د خدای نعمت راځه دا نقشہ پیش کو بکنا اگه دا حرام و نزان بچ کړي ته چې پلار کې شومونه نو بیا دا سنوي چې ماموت او بیا دی موتا ماموت ہوئی بیا دی موتا وګوره چې خدای چاله ور کوي وی دا سه ور کوي مونږ ته وی خبردار دا بیا आवाज کې چې شیدی مونږ د درې आवाजونه بکې خدای وبخماس منتدي نخفتر علی راکه چې دا ولا ورکبا که کسی پیدا نشو او تا خپل مصرف کیا د خدای په نامه چاله دی ورکړي کال پسې کس پیدا شو الکه تا په 2022 کې په پلانې میاش کې زما یو امانت تا مونډلو تا غشتو او یو ما مونډلو خو ما د خدای په نامه ورکړي ولې پردیو خان خیرات کیسه ستا کار سوچ تا راغشت پردیو خان خیرات کې نا مر سړی خپل یو منی ټری دا خپل یو خبره ده چې سی طبیعت منی هغه به کوي نه په شریعت کې به نه زه خپل طبیعت چلوم او نه به ته خپل طبیعت چلې په شریعت کې چې الله او نبی او قرآن شوی آمنا و صدقنا هغې به زمونږ او ستاسو د ټولو سوي ایمان وي جواب راکړې زه به لږ د اخلاص ووایې که لکه تاسو الله م وایي چې ای ایماندارو نو زم تاسو ته چې د خدای په خبرو به چا څوک یقین لري چې چا کې ایمان وي کنه ایماندار خلک به په یقین لري راځي یې مړی راواغېسته ویې خوړه نن په ایمان یې وایي چې ما ته لار کې څه میلو شو هغه کس له ورغلي چې دا به د چا وي چې معافي ترې وغواړو خلک وایي دعا نه قبلېږي دعا به څه قبوله شي د حرام مال نه ته ځان بچ کولی شي صلحاو ځان بچ کړی دی زه تا ته د هغه نیکانو تذکره کوم چې هغوی د حرامو نه ځان بچ کوي او راځئ زه دام نقشه پرې کوم چې چا بچ کړی وي ځان د حرامو نه
نو راځي چې خدای پاک ول کومه ملک او شان ورکړي دي زدام پیش کوم تا ما ته ګوري مبارک چې کله مړاو خوړه روانه د دریا په غاړه باندې چې په دې ګوګل کې دي د الله يروي په میلیونو مزل بو کې په میلیونو مزل بو کې خوستړي بنشي ځکه چې د حشر میدان به د تمه کې چې بیا بډې رستړي ولاړې بیا بډې بختورن ولاړې بیا بډې په افسوس او په حیرت باندې ولاړې بیا هغه وخت کې دنیا ته راتلل بیا نشته او چې کله د الله یاره په سینه کې پرته وي بیا په میلیونو مزل کې په ځان باندې پوهېږي چې دا مزل خیر دی خو د حشر دغه سختو نه مې د خدای وساتي مبارک روان میں مزل کئی یو باخت بخامخ شو چوے کت یو مالی خادم پکی لگیاوی شاہ عبدالحق محمد دہلوی مبارک فرمائی وی شکل اور مخامخ شو ابو صالح مبارک وسر مصافحو کا چھ ملما پا خیر آلی خیر دی وی حضرت زد دور وزو نا پا خیٹ بانے نهاری ما روٹے ندہ خوڑے زد چلو ما خوشم کی دستا باغ دا یو مڑا پروتی وا او زه په لار روانو ما خوړلې دا ډېر لوی فاصله می والا کله الله د رضا د پاره دا مړه را ترو بخنو ډېر غټ کار بو کی ناو تسوي اور ته وي دا با خو زمانه دی وی دا د چاوي وی دا د عبد الله سومئی رحمت الله علیه دی عبد الله سومئی مبارکم سید دی سبحان الله دم د حضور د خاندان نه دی وی حضرت تو مصر اللہ نشی شلگ مافی تیرا لو غواړي وته وای چې بدته دا مړه ور ماف کا خوړلې دا بیا به خیر دا شنو کو مخوست نه ته دا مړه را ماف کی ای هینن سبا ګری ټراله کې رواني بلکې سوته داسه په غنیم خلک وي هغه بل ته نه غنیرو باسي یو په یو ترخ کې بل په بل کې او بل په خلک او روان دي جو په حرف کوي دغه سړی نه تاسو کښې د توبه خله هاي خېټه طلاق ار سړی وی غنی میو فکر دشتا ستا دماغ په دې سر کې د دماغ پراتی دي کې خاصه پراتی دي که خاشنی نو بیا هم دغه سه خوراک د زناورو په شان کوا او که داسې دماغي د ابو صالح او د نیکانو اولیاء نو بیا به دغې نه معافي غواړي دا دې خبرې که د نیکانو اولیاء سره نسبتي په ایمان که حرام مال ته لوخه کې خپل ساک به دتا د بل انسان د چرګ او د پولو نم قدرمن ښکاره شي خپل ساک به خوري مړې مارګې سره او پیاز سره به روټۍ خوري خو حرام ته به په ایمان کې اشتها پیدا شي تراشه د نیکانو صلحو سره خو لږ د هغې شان خو لږ وګوره زه به ولې د هغه نیکانو شان نه بیانومه چې موږ ته داسې نقشه پېښ کړې ده انشاءالله که ما پې عمل وکړو که خیري کامیاب و که تا پې عمل وکړو امر زید به که ټول به خدای کامیابوي الله دې د دغه نیکانو صلحو طریقې نصیب کړي راځئ ویرازی مالک عبدالله سومئی مبارک لبوزل تے بوتل سلامی واچو وعلیکم السلام پر خیر دالے خیر دی اور توی عبدالله سومئی مبارکا ستاد باغنا یو مڑرا پریوت لیوا ابو صالح مبارک خوڑید سور وزن پخی تبانی نهار دے اس راغلی دید اللہ جل جلالہ درزاد پارا دغ مڑور تورو بخا مافی کا